د پښتون وطن سره سپین چې خرڅوي د داسې وردی دی بایکاټ وشي. د پښتون وطن سره سپین چې خرڅوي د داسې وردی دی بایکاټ وشي. د مذهب په نوم ګیرا پټکی چې خرڅوي د داسې سړی دی بایکاټ وشي. او چې د پښتونخوا میندې کونډې کړي او بچي یتیمانان کړي په ډرونز د داسې فرعون پښتون افسر فوجي دی بایکاټ وشي. او چې د فخر افغان بابا په نوم د پنجابي په غېږ کې کیني د داسې غټ سري پښتون وسي دی بایکاټ وشي. او د کم مولا ګاونډی چې د ولږې نه خودکشي وکړي د داسې پرهیزګاره تهجد ګزاره ریاکار متقي دی بایکاټ وشي. او چې د کابل وزیرستان وران کورونه ورته نه ښکاري د فلسطین کشمیر په غم کې مړه د داسې جماعت اسلامي دی بایکاټ وشي. او چې آب زمزم څکي خو په ظلم خاموشه وي خو چې شراب څکي او رښتیا وایي د داسې شرابي دی بایکاټ وشي. او چې پښتنه پیغله د برکې په بوج ژوند نه بیزاره کړي د داسې مولا شیخ مفتی جهنمی دی بایکاټ وشي. او چې د افغانیت په نوم پنجاب لا جاسوسي کوي او پیسې اخلي د داسې پښتون افغان خر بچي دی بایکاټ وشي. او چې د فرعون په ظلم خاموشه او ژوند سندرې حراموي. چې د فرعون په ظلم خاموشه خو د ژوند سندرې حراموي د داسې دلا د اوس کونی سپي دی بایکاټ وشي. او چې د کارخانې کاروبار په نوم پښتون وطن په مدرسه وران کړي د داسې اهل حدیث حقاني دیوبندي دی بایکاټ وشي. او چې خپل افغان رور پښتونخوا نه وباسي او دی چپ پاتې شي د داسې خلیل مومند وزیر یوسفزي دی بایکاټ وشي. او اخري شعر د مقطع چې د شعر په جوه د کائنات حسن ښځه اوچته نه کړي چې د شعر په جبه د کائنات حسن ښځه اوچته نه کړي د داسې شاعر کامریډ صمد خلیل صوفي دی بایکاټ وشي. د داسې شاعر کامریډ صمد خلیل صوفي دی بایکاټ وشي بایکاټ وشي بایکاټ وشي. ډیره مهرباني.